افغانستان کې پر جنگي جنایتونو تورن رابرټ سمیت په ضمانت له محکمې خوشی شوی، خو ویلي دي چې جنگي جنایتونه نه بلکې افغانستان کې د جنگي ماموریت د قانون په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده. په داس حال کې چې د نوموړي ملګرو پر هغه د جنگي جنایت شاهدي هم ویلې ده. دا یوازې یوه قضیه نه ده بلکې له تیرو 2.5 لسیزو راهیسې افغانستان کې جنگي جنایت په مسلسل او یا هم وقفه‌ایي بڼه دوام لري او وخت ناوخت افغانان د پردیو سیاسي لوبو او یا هم پر دغه خاوره د واک خپلولو قرباني ورکوي. خو د اندېښنې وړ خبره بیا دا ده چې پر نړیوال سټیج هم د افغانانو قرباني ورکه ده او هم یې د مظلومیت غږ دلته یوازې ملکي وګړي هدف شوي نه دي بلکې آن هغه ناروغان هم په نښه شول چې له نشهیي توکو د رغېدو یو مرکز ته راوړل شوي وو. اساسي پوښتنه دا ده چې بالاخره به د افغانانو د دغې ورکړل شوي قرباني بدل څوک ورکوي؟ داسې کوم ادرس شته چې پر جنگي جنایتونو تورن کسان د عدالت میز ته راکش کړي او افغانان له دغې وضعیت څخه کوم درس اخیستلی شي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو عبدالحق حماد صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو عبدالمالک افغان صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو عبدالحق حنفي صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. درنو میلمنو، لومړی به ورسو یوې ویډیو ته چې رابرټ سمیت وایي د جنگي ماموریت د قوانینو په چوکاټ کې عمل کړی دی. راځئ چې دا ویډیو په ګډه وګورو. حماد صاحب، ویډیو دې ولیدله. رابرټ سمیت وایي چې د جنگي قوانینو پر اساس باندې دوی عمل کړی دی. آیا دا جنگي قوانین دي؟ بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. محمدي صاحب، تاسو ته او قدرمن افغان صاحب، قدرمن حنفي صاحب ته، ټولو کتونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. پښتو کې موږ تاسو یو متل لرو، وایي حال یا ماشوم وایي یا یې لیونی وایي یا یې زورور وایي. موږ پخوا هم دا ویلي وو، اوس هم دا وایو او بالاخره به هر چا ته دا واقعیتونه څرګند شي او دا حقیقت به واضح شي چې بهرنیان افغانستان ته د افغانانو د وژنو، د افغانانو د زورونو، د افغانانو د توهینولو او د افغاني ارزښتونو د پښو لاندې کولو لپاره راغلي وو. نه دلته د سولې لپاره راغلي وو، نه دلته د امن لپاره راغلي وو، نه دلته د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره راغلي وو. او دا هر څه ورو ورو واضح کیږي. دغه عسکر چې کومه خبره کړې ده دا واقعیت د دوی همدا ده. یعنی د دوی د جنګ قانون د افغانانو وژنه ده، د ټول انسانیت وژنه. ګورئ، د انټرفیټ عقیده دا ده، د وروستۍ عقیده د نړیوال استعمار لپاره چې اوس په لاره اچول شوې ده چې موږ باید د الملیارد الذهبي یا ګولډ بیلین په نامه باندې 1 میلیارد انسانان باید پاتې شي، یعنی هغه طلایي انسانان، او دا نور ټول 6 میلیارد انسانان د دغو 1 میلیارد انسانانو د سهولت لپاره قرباني کړی شي. دا یو مفکوره ده په غرب کې او دا د ټول انسانیت لپاره. دا ویډیو چې تاسو دلته اوس ښکاره کړله دا د افغانستان د غمیزې چې 20 کاله دوام وکړ د دې یو ډېره بسیطه موضوع ده او دا هغه ده چې د کامرو سترګو ثبت کړي دي او هغه چې د انسانانو د افغانانو سترګو ثبت کړي دي، هغه چې د الله تعالی حفظ کړي دي او فرشتو لیکلي دي، هغه له اوسني انسانانو څخه پټ دي. لیکن یو ورځ را روانه ده چې دا هر څه به څرګندېږي او د دې ټولو حساب به کېږي.
محمدي صاحب محترم په افغانستان کې داسې بوږنوونکې پیښې شوي دي چې متاسفانه زموږ یوه ستونزه دا ده چې موږ د تاریخ په کما حقه ثبتولو کې ضعیفه یو. کنی په کار دا و چې په تېرو 5 کلونو کې دغه تاریخ دومره مستند شوی وای چې دا اول زه د ځان ضعف بولم، بیا د خپلو ملګرو ضعف بولم. دا تاریخ باید دومره مستند شوی وای چې موږ د امریکایي او د ناټو د اشغالګرو د استعمارګرو هغه 20 کلن مظالم او 20 کلن وحشتونه داسې دنیا ته څرګند کړي وای چې ټولې دنیا په دې باندې باور کړی وای او په دې باندې اعتراف کړی وای چې غرب د انسانیت دښمن دی، یوازې د اسلام دښمن نه دی، یوازې د افغان دښمن نه دی، بلکې هغه په کلي شکل باندې د انساني ټولنې دښمنان دي. دغه څه چې دوی اوس وایي دا د دوی اصلي پالیسي ده. عسکر چې څه وایي، عسکر چونکې یا لیونی دی یا زورور دی یا په دوی کې کشر دی، د مسؤلیت احساس نه کوي. هغه څه وایي چې هلته دوی د پردې تر شا د کمرې تر شا مجالسو کې کوي چې وایي ووژنئ، خراب یې کوي، ویې نړوئ، قتل یې کړئ، توهین یې کړئ، تر پښو یې لاندې کړئ. دا خو ډېره ومې وژنئ، هېڅ مشکل نشته، دا ډېره عادي موضوع ده. لیکن افغانانو دا هم یادېږي چې زما په شهداو باندې دوی بولې وکړلې. دا کوم قانون ده؟ آیا د حیواناتو په قانون کې دا شته چې یو حیوان بل حیوان ووژني بیا ورشي بولې پرې وکړي؟ انسانانو قانون خو هېڅ پرې، د حیواناتو په قانون کې، د وحوشو په قانون کې دا شی شته؟ آیا په کوم انساني قانون کې دا شته چې ته د یو چا مقدس کتاب هغه اخله او العیاذ بالله توهین یې کوه، په ګندګۍ کې غورځوه، دغه په وړاندې پرې خیږه، دغه په وړاندې په برچو وهه، دغه په وړاندې په مرمیو وله، دا ایسته پرېږده. آیا دا د یو انسانیت په قانون کې دا شته چې د یو چا د یوې مور په مخ کې د هغې ماشوم 3 عسکر خپل ټولې مرمۍ پې خالي کوي؟ زه یوه د یوې صحنې په خپله چې ما ته قصه شوې ده، هغه د شهید ورور ما ته قصه کړې ده. په فراه کې په یوه شپه باندې په یو کور باندې حمله چاپه وهل کېږي او د دې کور 12 کسه ماشومان او ځوانان دا له کوره ایستل کېږي او ټول په یوه لین باندې درول کېږي او په شهادت رسول کېږي. یو وړوکی ماشوم د 12 کلونو ماشوم، هغه مور یې وایي چې هغه زما د زوی زګیروی تر اوسه پورې زما له غوږونو څخه نه ایسته کېږي. وایي نارې به وهلې چې مورې او مورې وایي په ما سترګې تړلې وې، ما غږ نشو کولی ورته، غږ مې وکړ بیا به یې وایي په خولې ووهلمه. بالاخره چې مې ولیدل چې خطرناکې ضربې وشولې او زما د بچي غږ خاموشه شو. دا یو ډېره بسیطه موضوع ده، لیکن حقیقت دا ده چې دا به خلکو ته واضحه شي په آینده کې هم چې دا خلک د انسانیت دښمنان دي او دا د افغانانو دښمن. او په هغو خلکو باندې زه لعنت وایم محمدي صاحب محترم چې چا دوی ته دوستان ویل، څوک د دوی تر بمونو تیارو لاندې په ټانګونو سپاره راغلل او څوک د دوی نه وړاندې د ترجمان او د عسکر په وړاندې روانو او د دوی نه مخکې وحشتونه کول، په هغوی باندې زه لعنت وایم. الله تعالی د هغوی هم داسې ذلیله کړي لکه څنګه چې ذلیله شوي دي او انشاءالله حساب به ورسره کېږي د ټولو خلکو سره. کور د آباد افغان صاحب، تېرو 2.5 لسیزو جګړو پر مهال جنگي جنایتونو اصلي عاملین څوک دي او ولې عدالت نړیوالې محکمې د دوی پر وړاندې باندې ړندې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محمدي صاحب وګورئ، لومړی خو خپله د جنگي جنایتونو تعریف سم څرګند نه ده او بل نړیوال قوانین په دې کې ډېر روښانه نه دي چې کومه جګړه قانوني ده او کومه جګړه غیر قانوني ده. او بله دا چې دوی اوس خپله دا خبره کوي چې غیر قانوني وژنې شوي دي، یعنی دا هدف د دوی له دې نه دا ده چې قانوني وژنه خو دوی کولی سو، خو حق لرو لکه څوک چا توپک لرو وژلی شو، خو چې دوی هغه څوک وژلی دي چې هغه ته د دوی قانون اجازه نه ورکوله چې هغه ووژني. خو اصلي اوس ښکاره خبره ده چې اکثره قوانین امریکا نقض کوي، اسرائیل نقض کوي. دا 2 هیواده دي چې په راس د نړۍ کې قرار لري چې ټول نړیوال قوانین دوی تل له پښو لاندې کړي دي، قانوني او غیر قانوني وژنې کړي دي. خو بیا محکمه چیرته ده؟ که موږ د هاګ محکمې ته وایو، نړیوالې محکمې ته وایو، دوی کش کړل سي، آیا دوی هغه محکمه په رسمیت پیژني؟ که اسرائیل باندې هغه محکمه فیصله کوي بیا خو امریکا یې تهدیدوي
چې ته نشي کولی که ته بیا امریکې ته راسې موږ تا ګرفتاره ته ولې د اسرائیلو صدر اعظم باندې دا ډول پرېکړه کوي چې دوی جنایت کړی ده وژنې کړي دي. نو ستونزه اصلا په نړیوال قوانینو کې ده. نړیوال قوانین چې دي له بده مرغه خپله د ملګري ملتونو اداره هم چې کله جوړه سو هدف خو یې دا و چې د ژوبلو هیوادونو مرسته وکړي، د هغو هیوادونو مرسته ورودانګي څوک چې تخلف سره مخامخ کیږي یا هغوی باندې جبر و ظلم ستم کیږي له زورولو له لوري. خو بالاخره دا دې حد ته ورسېده چې دا نړیواله ټولنه د ملګري ملتونو اداره داسې سوه چې د یو هیواد اله سوه، د لاس اله سوه لکه د امریکا هره پرېکړه چې کوي ملګري ملتونه غلي دي چې نشي کولی. که دوی په افغانستان باندې هم تیری وکړه راغله دا ناټو هم ځان سره کړه، تر ټوله نړۍ ځان سره کړه او دې ته قانوني رنګ ورکړه چې ګواکې دوی راغله د خپلې دفاع دپاره چې په امریکې باندې برید سوی و او دوی راغله افغانستان ته تر څو خپل غچ واخلي. دې ته دوی د غچ اخیستلو د برید رنګ ورکړ. حال دا چې دا یو غیر قانوني یرغل په افغانستان باندې په افغان خاوره باندې او باید ملګرو ملتونو اجازه نه وای ورکړې. بیا دا نور هیوادونه باید دوی سره یو ځای شوي نه وي. حتی دغه خپله د اروپایي اتحادیه که دا ناټو وه که دوی څه وایي چې د ناټو یو هیواد باندې برید کېږي په ټولو باندې برید ده، نو بیا خو دا افغانستان له طرفه د افغانانو لور خو برید نه و شوی، هغه خو چا چې برید هم کړی هغه هم څرګند و. نو دا ټوله پروسه چې وه غیر قانوني وه، همدغه وجه وه چې دوی بالاخره ناکام سو، بېل استراتیژي راغلي او ماسې په پښې سپکر کې او له افغانستان ووتل. کور دعوت مننه. حنفي صاحب که تاسو ته راسو د وروستیو جنګي جنایتونو په اړه باندې اوس دا مسلې راپورته کېږي. د رابرټ سپیټ په اړه باندې د خپل ملګري وایي چې جنګي جنایت یې کړی دي، خو اوس محکمې دته په ضمانت اجازه ورکړې ده، وایي چې ما جنګي قوانینو پر اساس باندې کړنې کړي دي. کوم جنګي قوانین؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله اما بعد. تاسو نو جناب درنو ملمنونه ډیره مننه. محترم کلک په دې خبره باندې موږ تاسې وغږیږو چې کم قوانین په غرب کې یا په غربي ټولنه کې د جزایي دوی جوړ کړي دي او مطرح کړي دي. نو زموږ ستاسو دوستانو ستاسو سوال خپله په دې کې حل دی. زموږ ستاسو خو الحمدلله اسلامي ټولنه ده، اسلامي قوانین لرو او جزایي قوانین زموږ ستاسو شریعت چې دی هغه موږ تاسو ته روښانه کړي دي. په غربي جزایي قوانینو کې هم که موږ تاسې وګورو نو د غټو نه غټ ټکي دا دي چې کوم خلک بې طرفه وي او بې ګناه وي په کار د هغوی اذیت نه کړی شي. دویم د غربي جزایي قوانینو نه یو قانون دا دی چې دوی نن سبا په نړیوالو سټیجونو باندې هم مطرح کوي او په کتابونو کې هم شته. په کار دا دی چې د ښځو د ماشومانو لحاظ وکړی شي او په ژبه باندې ګرچې عمل کې داسې نه دي خو دې ته دوی زور ډېر ورکوي چې ماشومان او د زنانو باید لحاظ وکړی شي. دریم د جزایي قوانینو نه چې هغوی ته مسلم دي او خپلو کتابو کې لیکلي هغه دا ده چې بندیان باید شکنجه نه کړی شي. دا درې هغه لوی اساسي ټکي دي چې د بېګناه خلکو لحاظ، د ماشومانو لحاظ او د بندیانو نه شکنجه کول د دوی د جزایي قوانینو ورباندې راڅرخېږي. نو دوی په کوم قانون باندې دلته افغانان ماشومان حماد صاحب مثال ورکه وایي چې مور قصه کوله چې د 12 کلن زوی زګیروی مې اوس هم نه هېرېږي. نو موږ هم د تعصب په انداز کې داسې وایو هغه قوانین چې دوی خپله ورته احترام لري او خپله یې اعلانوي او خپله ټولنه کې ورباندې عمل کوي مکررا د افغانستان په خاوره باندې یا هغه خاورې چې دوی اشغال کړي دي په دې طول د تاریخ کې دغسې کړنې په کراتو تکرار شوي دي. ماشومان یې شهیدان کړي دي، بې ګناه خلک یې چې دی ځورولي دي، ورسره بندیان یې شکنجه کړي دي. تاسو ته معلومه ده مصاحبې به مو دغه دوستانو سره کړي وي چې چا د دې خلکو زندانونه تیر کړي دي او خاص کر بیا د باګرام زندان. نو هغه شیان چې دوی په سټیجونو باندې وایي فکر به داسې وکړم چې دا قوانین دوی د خپل ځان دپاره جوړ کړي چې په دوی باندې څوک داسې څه ونه کړي. البته دوی ته نو اختیار دی، پاتې شو ځای د فریاد. نو زموږ پښتانه وایي چې لانجه دې د قاضي سره راشي نو فیصله په چا کوي. نو موږ دغه خلک چې په خپله لګیا دي او دغه قوانین نقضوي نو بیرته به فریاد موږ چاته وکړو. خو دا هیله د رب العالمین درګاه کې لرو الله تعالی د اسلامي ټولنې ته او اسلامي ملکونو ته داسې قوت او حاکمیت ورکړي چې چغې خو موږ وهو خو چې زموږ فریاد واورېدلی شي. رب العالمین یې اوري، د انتقام په تمه یو. بل کور آباد بیا درته راځم. حماد صاحب یو مسله دا ده چې ولې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو دوسیې تر ډیره
پټې پاتې کیږي؟ محمدي صاحب محترم، یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې چې د استعمارګرو په کومو هیوادونو باندې یرغلونه کړي دي هلته دا قضیې پټې پاتې شوي دي. یوازې په افغانستان کې نه، په عراق کې پټې پاتې دي، په سودان کې پټې پاتې دي، په لیبیا کې پټې پاتې دي، په یمن کې پټې پاتې دي او په افغانستان کې پټې پاتې دي. په نورو هیوادونو کې چې دوی یرغلونه پرې کړي دي په دې ټولو کې پټې پاتې دي. دوی ته محمدي صاحب خپل انسانان، تاسې پوهیږئ چې د یوه اسرائیلي مړي د پیدا کولو لپاره، تاسې په دې پوهیږئ محمدي صاحب، د یوه اسرائیلي د مړي د پیدا کولو لپاره دوی په 2 میاشتو کې 2500 ماشومان او ښځینه په شهادت ورسول په غزه کې، 2500 او 4,500 قبرونه مړي راویستل او ټولې باندې وغورځول. راو به یې ویسته، بیا به یې وکړو چې دا نه ده، ایسته به یې وغورځوو تر څو خپل یو مړی پکې پیدا کړي. بالاخره چې پیدا یې کړه، د دوی لپاره خپل انسانان ارزښت لري، نور انسانان د دوی لپاره ارزښت نه لري. د یوه مړي د جسد د پیدا کولو لپاره 2,500 انسانان په شهادت رسول، دا د دوی هغه نور دا د دوی د انساني ټولنې لپاره ارزښتونه دي چې ټاکلي دي. که راشو محمدي صاحب محترم یو وار لږ دغه د افغانستان تاریخ ته زغلنده نظر وکړو چې په دا تیرو 20 کلونو کې دوی هغه غټې غټې پیښې چې کړي دي چې دوی اعلان کړي دي، دوی بحثونه پرې کړي دي، نړیوالو سازمانونو حتی نړیوالو هیوادونو په هغو باندې غبرګونونه ښودلي دي. هغه څه چې د دوی په قانونو کې حنفي صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره درلودله، دوی قوانین ډېر ښکلي جوړ کړي دي، ډېر ښه الفاظ او ډېر ښه ارزښتونه پکې لیکلي دي، لیکن دا هر څه د ځان لپاره دي چې زما په اړه باید ته دا کوې، ستا په اړه زه حق لرم چې هر څه وکړم او هر څه مې چې وکړه دا زما جنګي اصول دي. لکه دوی عسکر چې نن اعتراف کړی دی، د دوی خپلې خبرې دا دي چې دا زما جنګي قانون و، ما ته ویل شوي هم دا و. دا خو عسکر ده، دی وایي دی خو کشر ده، دی وایي ما ته ویل شوي هم دا و چې ته حق لري. کنی په اولو کلونو کې چې اشغال راغی، کال یې زما څخه هیر ده، افغانانو ټولو په ذهنونو کې دا موضوع شته. د پکتیا د قومي مشرانو جرګه چې را روانه وه کابل ته او په سټو کنډو کې بمبار پرې وشو، 50 کسه شاوخوا قومي مشران په شهادت ورسېدل. قومي مشران راتلل او هغه ته خبرو ته راتلل، دا ټولو ته واضحه ده. د قندوز په دشتیارچي کې په دستاربندۍ باندې بمبار وشو، 160 ماشومان په شهادت ورسېدل. د قندوز په چاردره کې په کانتینر ته خلک راټول شوي وو ټانکر ته او تیل یې ترې وړل، بمبار یې پرې وکړ، 2,500 کسان یې په شهادت ورسول. په سنګین کې په 2018 کال کې په واده باندې بمبار وشو، تر 100 ډېر بېګناه ماشومان پکې په شهادت ورسېدل. د پنجوایي په زنګاوات کې چې یو عسکر وځي د شپې په کورونو باندې کورونو ته ورننوځي او 18 کسه په یو ارقام کې 14 کسه چې بیا کرزیم راوغوښته مطبوعاتي سوله، بیا نړیوالو رسنیو ډېر زیات غبرګون پرې وښوده او یو ماشوم یوه ښځه په هغه کې 8 کسه ماشومان او ښځینه وي، دا یې په شهادت رسولي دي. دا په جنازو باندې بمبارونه، په حتی په تجمعاتو باندې په 2010 او 20 په دې منځ کې په بغران کې د هلمند چې هغه ډېر لرې پرته د ټلیفوني اړیکې او شبکې کار نه کوي، په یوه تجمع باندې بمبار کېږي، 4,500 کسان په یوه ورځ په شهادت رسېږي. ملکي خلک، ماشومان، ښځینه، دا چې په کورونو باندې چاپی وهل کېږي او په کورونو په بسترو کې ماشومان او ښځې په شهادت رسېږي، دا بې حسابه دي. نړیوال سازمانونه کولی شي چې راشي د افغانستان په هر کلي کې داسې وحشتونه ثبت کړي، مستند دي، حتی خلک خپلې کیسې کوي، د هغو شهداو کالي پراته دي هلته، د شهداو د جیب سامان پروت ده، دا ټول شیان پراته دي، لیکن څوک شته چې د دې غږ واوري. مفتي صاحب ډېره ښه خبره وکړه، زموږ د محاسبې ورځ را روانه ده. درسته ده، اوس به موږ کمزوري یو، اوس به اسلامي امت غافله وي، اوس به موږ په لهو لعبو اخته یو، اوس به موږ په بې اتفاقیو اخته یو، اوس به دښمن را باندې زورور وي په مادیاتو باندې. لیکن یوه ورځ به الله تعالی راولي چې یا به اسلامي امت ته قوت ورکړي او که نه د رب العالمین د حساب ورځ را روانه ده او د هر څاڅکي او د هرې اوښکې حساب به ترې اخیستل کېږي انشاءالله. کور آباد. افغان صاحب، افغانان لا هم د جنگي جنایتونو قربانیان دي. پرون امریکا پرې بریدونه کول، نن یو بل ګاونډي. ولې تر موږ د پردیو تل موږ د پردیو جګړو قرباني واوسیږو؟ وګورئ محمدي صاحب، لومړی خو موږ خپله هم باید ځان را جوړ کړو، ځان سره یو کړو، اتحاد او اتفاق وساتو. باید پرېږدو چې په موږ باندې په یو نوم یا بل نوم باندې هیوادونه راسي. لکه روس راغی تجاوز یې وکړه، امریکې راغله تجاوز یې وکړه، او اوس پاکستان هم موږ ته ګواښونه کوي او زموږ
400 نه زیات روږ دي شهیدان کړل. نو دا اصلي ستونزه موږ کې هم ده. او کله چې موږ د اسلام خبره کوو څه ده دا ستونزه څه ده په موږ کې؟ موږ هر څه لرل، که د وسلو نه لږانه مو وایي موږ دا شی موږ سره موږ زر زر تقسیمیږو پر برخه باندې. که کمونیزم راغی په ډېر احساساتي ډول باندې راغی، دې خوا ته مجاهدینو ته جوړ شو، خپل منځ کې موږ ونښتو، سره خپل هېواد هم ګډ وډ سره موږ جهاد په حق او موږ مجبوره وو چې د روس اشغال په وړاندې ودرېږو او خپل جهاد وکړو. خو له بده مرغه بیا بېرته چې موږ خپله د روسان ووتل، موږ ونه شو کولی چې بېرته خپل هېواد را جوړ کړو. کومه وسله چې موږ لرله هغه بېرته برابره کړو، سره یو سو، لا سره یو کړو، متحد او متفق سو او خپل هېواد پر مخ بوځو. بیا هماغه وجه وه چې بیا زموږ خپل منځ کې جګړې ونښتې او بالاخره تر دغه حده پورې راورسېد. بیا امریکا راغله په موږ باندې یرغل وکړ او جنایتونه یې چې څومره یې په وسه کېدل هغه یې وکړه او بېرته یې پښې سپکې کړې. یعنې دا هر څه د موږ د خپله لاسه دي؟ اصلي ستونزه محمدي صاحب دا خپله زموږ له لاسه ده. ولې موږ حق ورکړو څوک موږ باندې یرغل وکړي؟ ولې موږ دومره کمزوري سي چې څوک راځي؟ حتی دا اوس پاکستان چې موږ باندې برید کوي، موږ باید دومره توانایي لرم. دغه جمهوریت چې دلته 20 کاله و، دوی باید دومره قوي اصلي راوړی وای که یرغل پرېښی وای چې پاکستان جت الوتکې موږ هېواد ته نه سوی را داخلې دی. ولې اوس له بعده موږ ګوره جت الوتکې راځي په موږ باندې بمبارد کوي، موږ ډېر څه نسو کولی. همدا اوس هم په کار ده چې د دې په مقابل کې موږ ځان آماده کړو، ځان چمتو کړو، سره له دې چې یووالی رامنځته شوی دی اوس د افغانانو منځ کې. د هرې نظریې افغان اوس په یو اتحاد او اتفاق باندې خپل نظام پسې ولاړ ده. له دې نه باید موږ ګټه پورته کړو. یعنې په اوسني تاریخ کې د افغانستان لومړی ځل ده چې افغانان دومره متحد او متفق شوي دي. که په افغانستان کې دي او که د 10 میلیونه بهر دي، نو دې نه اوس ګټه پورته کول پکار دي او ځان چمتو کول پکار دي، په ټکنالوژۍ کې ځان رسول پکار دي چې بیا اوس لکه ایران باندې امریکا. ولې امریکا خو هېڅکله سوله نه کوي؟ ولې سولې ته یې غاړه کېښوده؟ ځکه چې ایران سره ټکنالوژي وه، ایران سره اتحاد او اتفاق و، ایران وسله لرله، ټکنالوژي لرله، امریکې په مقابل کې ودرېده، اسرائیل یې په خپله په نښه کړ. نو هماغه و چې امریکا مجبوره سوه او پاکستان ته ویل چې ورځه د سولې خبرې راوړاندې کړه چې موږ زور نه په رسېږي. نو موږ څه شی باید وکړو؟ موږ باید ځان قوي کړو. راځم بیا درته راځم. حنفي صاحب، که نن د افغانستان سبا د غزې بله ورځ د یو بل کمزوري اسلامي هیواد پر وړاندې باندې جنګي جنایتونه ونه څېړل شي، فکر کوئ چې کومې ستونزې به رامنځته کړي؟ نو ستونزې څرګنده ده. موږ تاسو که فی الحال د اسرائیلو کومه نقشه وګورو چې د هغې په تطبیقولو کې دوی لګیا دي، یا د غرب هغه زړې نقشې یا اوسنۍ نقشې چې موږ تاسې وګورو هغوی تطبیقولو کې لګیا دي، نو جناب حماد صاحب ویلې فکر د دې خلکو دا دی چې باید اسلامي ټولنه ده او که کفري ټولنه ده، پکار دا ده چې دنیا د بدماشانو د خواهشاتو قرباني شي او دوی دا کار کوي، لګیا دي وخت په وخت باندې. دا چې د رب العالمین تقدیر څه شی دی په دې اړه باندې، نو هغه ځان ته مسله ده. خو که د دوی مفکورو ته موږ تاسې وګورو، نو افغانستان کې جنایتونه وکړل، دغه د غزه کې لګیا دي، ایران باندې شروع کړی ده، نور چې کوم اسلامي ملکونه دي هغې ته په یو نوم او په بل نوم باندې جوړوي. نو تل به هم دغه حال وي، دا ستونزې به ورځ په ورځ باندې ډېرېږي او ختمېږي به نه. خو لیکن اسلامي ټولنې ته د دې خلکو په خلاف باندې راویښېدل پکار دي. دا څومره خوبونه خلکو وکړل د غفلت، د دې نه بعد را بیدارېدل پکار دي. اسلام کې رب العالمین داسې یو طاقت یخی او دا ثابته ده موږ او تاسو ته، که د اسبابو د نشتون سره هم یو اسلامي ټولنه په خپل کلک هوډ باندې ودرېږي او د خپل ایماني قوت اظهار وکړي او ووایي چې موږ مؤمنان یو او په دغې دین او په خپل عقیده باندې ځانونه قربانوو، په دغې غږ کې خپله رب العالمین دومره تاثیر یخی دی چې کفار بیا جرأت نشي کولی چې د اسلامي ټولنې په خلاف باندې دوی ودرېږي. او د اسلام په اوایلو کې د بدر غزوه د هغې دپاره یو بیلګه ده چې د ډېر کم اسبابو سره خو چونکې ایماني هوډ او قوت و او د مسلمانانو تجمع او وحدت و، نو کفارو ته رب العالمین شکست هم ورکړه. بلکې افغان صاحب وایي چې اوس حتی د افغانانو ترمنځ اتحاد نشته، اوس نه پخوا نه. نو یوه خبره چې موږ وکړو مهمه ده، په کار دا ده چې افغانان د تیر تاریخ نه یو لوی درس د خپل ځان دپاره واخلي او کم خلک چې نن په خارج کې لګیا دي د افغان په نوم باندې یا د افغانانو د ادرس نه غږیږي او د اختلاف او د شقاوت او د بدبختۍ طرف ته لمن وهي، چونکې د افغان یو نوم ورباندې دی، بیا مونږ خفه کېږو، هغوی باندې مو غږ دی چې راشئ ښه فرصت رب العالمین مونږ او تاسو ته راکړی. دا څومره مشکلات چې مونږ په دې وطن کې ولیدل او بیرون اسلامي ټولنه کې وینو، نو د هغې دپاره واحد حل هغه د مسلمانانو وحدت دی او د مسلمانانو یووالی دی.
موږ خپل ماضي ته وګورو، خپل تاریخ ته وګورو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د هغه د ملګرو د بریا اساسي او بنیادي راز هغه وحدت او اتفاق او په وحدت او اتفاق باندې موږ او تاسې مامور او مکلف هم یو. رب العالمین فرمایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نو د مسلمانانو چې کلم اتفاق او یووالی په خپل منځ کې را پیدا شي، د یو بل احترام وکړي، ایثار را پیدا شي او قرباني را پیدا شي، لکه څنګه چې زموږ زوړ تاریخ په هغې باندې شاهد دی، نو زما د فکر مطابق دا د کفارو چغې او د دوی دا ظلمونه او بربریت دې ته به انشاءالله د پای ټکی کېښودل شي. مننه حنفي صاحب. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. حماد صاحب، افغانان هم مړه شول او هم پړه، بالاخره به کله د دوی غږ واورېدل سي؟ حضرت عمر رضی الله عنه په دې اړه یو ټکی وایي، ډېر عجیب ټکی ده. هغه وایي چې نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلو ابتغینا العزة في غیره اذلنا الله. ومنګ هغه قوم یو چې الله تعالی د اسلام په وجه موږ ته عزت راکړی، که موږ چیرې دغه عزت په بل شي کې ولټو الله تعالی به مو ذلیل کړي. دا ټولې بدبختۍ چې راغلي دي دا له دې امله چې موږ عزت له اسلام نه اخوا په بل شي کې لټولی ده. یعنې زموږ ځینو افغانانو چا په کمونیزم کې عزت لټولی ده، چا په سیکولریزم کې لټولی ده، چا په غرب پالنه کې عزت لټولی ده، چا په پردیو ته په کار کولو کې عزت لټولی ده، او خپل داخلي ارزښتونه، خپل اسلامي ارزښتونه، د خپل ملت منافع دا یې له پامه غورځولي دي. زموږ ټول د ذلت ټول عوامل همدا دي، او متاسفانه چې دا اوس هم داسې خلک شته چې اوس هم د پردیو لپاره کار کوي، اوس هم له بهر څخه دغه اوسنی ارامش، دا اوسنی استقرار، دا اوسنی امن، دا اوسنی یووالی، دا اوسنی پرمختګ، دا اوسنی مرکزی حکومت، دا افغانستان شموله نظام، دا په افغانانو نه لورېږي. اوس هم له هغه ځای څخه هغه کوي، خبرې کوي. زه به بد الفاظ نه کاروم، د دوی لپاره انسانان دي. دا هغه خلک دي محمدي صاحب محترم چې دا تیر 50 کاله هم افغانان د دوی له لاسه کړېدلي دي، دا بدبختۍ هم د دوی له لاسه راغلي دي، او دا اوس هم چې څه ناڅه لږ تشویش د ځینو خلکو سره دی د همدغو خلکو له لاسه. زما پیغام دی خلکو ته دا دی چې نور پرېږدئ. نور به تاسې پوه شوي یاستئ چې د افغانانو دوستان څوک دي او دښمنان یې څوک دي. نور باید تاسې په دې پوه شوي وئ چې د مسلمانانو دوستان څوک دي او دښمنان یې څوک دي. نور باید تاسې په دې پوه شوي وئ چې د انسانانو دوستان څوک دي او دښمنان څوک دي. او نور باید تاسې په دې پوه شوي یاستئ چې ستاسې د دنیا او د آخرت ګټې، ارزښت، عزت، نیکنامي دا په څه شي کې نغښتې ده. په ډېرو پیسو کې عزت نشته. دلته ډېر میلیاردران موږ تاسې درلودل، لیکن چا د یو شانزده پولي ارزښت نه ورکوو، نه په هغه وخت کې او نه یې اوس ورکوي. نو ته چې په خپل ملت کې د یوې روپۍ ارزښت ونه لري، په خپل ملت کې محبوبیت ونه لري، د الله تعالی په وړاندې ذلیل وي، د خپل فامیل او د خپلو ملګرو په وړاندې ته فقط دغه د پیسو د مادیاتو په واسطه یو هغه کولی شي، نور په زړه کې د چا هېڅ شی ونه لري، دا ژوند نو ته څه کوې؟ زموږ اصلي ستونزه همدغه ده. زموږ اصلي ستونزه دا ده. او بل حدیث کې هم راغلی دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه الفاظ یې راڅخه غلط نشي چې دا امت تر هغو پورې هغه کامیابۍ ته نشي رسېدلی تر څو پورې چې هغه لار خپله نه کړي چې د دوی اولینو خلکو، متقدمینو اولو خلکو چې کومه لار خپله کړې وه، چې هغه د صحابه کرامو لار وه. صحابه کرام هغه څوک وو چې خپل ترمنځ رحماء بینهم، یو د بل نه قربانېدل، یو د بل مسلمان نه خپل د کور اسباب به نیم خپل مسلمان ورور ته ورکوو، د خپل مسلمان ورور لپاره به خپل سر قربانوو، او د کافر په وړاندې، د دښمن په وړاندې بیا اشداو د هر میدان او د هر ډګر اتلان وو. هغوی که به د شجاعت ځای و شجاع به و، که به د علم ځای و د علم به و، که به د اختراع ځای و، که به د اتفاق ځای و، که به د هر شي ځای و، هلته به دوی هغه و. نو تر څو پورې چې افغانان په یوه ټغر راټول نشي، یو
دویمه دا ده چې دا اوسنی نظام زه ګوره دا په دې وجه نه وایم چې زه نظام ته کمپین کوم. دا اوس چې کوم نظام راغلی ده زه په قسم خورم چې دغسې نظام په تیرو پیړیو کې نه ده راغلی په افغانستان کې. دا اوس چې کوم چانس افغانانو ته خدای ورکړی ده دا په تیرو پیړیو کې نه ده ورکول شوی. دا هر څه باید وساتو، موږ یووالی باید وساتو، نظام سره همکاري به یو څوک معمولي د یو کور اجازه یې نه ده ورکړې. افغانان داسې خلک دي، ځینې افغانان څوک د خوا نه بدوي، یو څوک د کور د جوړولو د یو دیوال جوړولو اجازه نه ده ورکولې، بس راجګ چې زه دا نظام نه منم چپه کوم یې. په وړو وړو خبرو باندې نظام چپه کول او مخالفتونه وسړی، نو دا خو دنیا ده، دا خو جنت نه ده چې ته څه غواړې هغه به در رسېږي. دلته خو ملاحظات دي، دلته خو مشکلات دي، دلته ستونزې دي، دلته مسایل دي، حقوق دي، دلته سیستمونه دي. ته به ځان عیاروي دي شي ته بس معمولي خبره باندې. اوس پرون یو کس ته هغه وایي چې هغه د ما برخورد مسلحانه اقدام مسلحانه میکنم. و د ظالم زو تا پخوا څه کړي دي چې ته اوس به څه وکړې؟ تا پخوا کومه توره کړې ده چې اوس به یې وکړې؟ تا د امریکا د B-250 د بمونو مور تر لاندې د 3 لک امریکایي فوز تر لاندې د ناټو د میلیاردونو ډالرو لاندې د هغه امکاناتو لاندې چې دنیا کې نه و، ټول اروپا پې جوړه شوې، دومره پیسې راغلي وي، هغه لاندې تا څه ونه کړی شول ځکه چې تا ریشه نه درلوده دلته په وطن کې، ځکه تا دلته ارزښت نه درلوده، تا تعهد نه درلوده، ته پردی وې، پردیو ته دې کار کو. نن بیا راځي دغه ځای نه فیسبوکي نارې وایي چې زه مسلحانه هغه کوم اقدام کوم او دا کوم هغه کوم. زموږ ټوله ستونزه له همدغه ځای څخه راجوړه ده. موږ چې تر څو اسلام ته ونه ګرځو، عزت په اسلام کې ونه لټو، هغه څه چې د صحابه کرامو لاره و په هغه لاره لاړ نه شو، من حیث ټول امت یوازې افغانان نه، او دغه نظام او دا اوسنی فرصت د دې څخه ښه استفاده ونه کړو، یووالی غوره نه کړو، موږ ښه ورځ نه شو لیدلی. الحمدلله اوس هر څه سم دي، لیکن که څوک بیا هم هغه کوي، نو افغانانو څخه زما هیله دا ده چې په ماده کې دا تخم ورته خنثی کوئ، او څوک چې افغانستان ته په بده سترګه له دې نه وروسته ګورئ، ستاسې څخه زموږ هیله دا ده حکومت باید کار ونه کړي په دې کې. ملت باید هر څوک چې د اوسني نظام د اوسني استقرار په وړاندې راپورته کیږي باید سر یې ترې ووهي، ملت یې باید سر ووهي. مننه. بیا درته راځم. افغان صاحب، داسې کوم اغېزناک لوری شته چې بالاخره په بې پرې ډول په افغانستان کې شوي جنګي جنایتونه وڅېړي؟ مننه محمدي صاحب، زه به لږ روښنایي واچوم ځکه زه د بهر میشتو افغانانو استازی یم که نه. موږ تقریبا 10 میلیونه شاوخوا بهر میشتي او 3 میلیونه په اروپا او امریکا او کانادا او استرالیا کې یو. موږ افغانان په منځ کې به یو 100 کسان چې هغه د وطن په خلاف به غږ پورته کوي یا به کومې ستونزې لري، او نور دغه 10 میلیونه ټول خپل هیواد باندې مین دي. موږ خپل هیواد ته تقریبا له 15,000 نه نیولې تر 10,000 میلیونو ډالر راستو، چې اوس نن سبا د افغانستان اقتصاد هم د موږ بهر میشتو په پیسو باندې روان ده. دا به موږ خپلو کورنیو ته راستو، خپلو خپلوانو ته، خو موږ داسې نه یو، د موږ ګټه ډېره زیاته ده خپل هیواد ته، دا بهر څه میشتو. خو موږ باید دغه 10 کسه 15 کسه یا 100 کسه چې په خلاف د نظام خبرې کوي یا په خلاف د وطن خبرې کوي، هغه باید په دا بهر میشتو کې ونه شمېرو. موږ بهر میشتې په خپل هیواد باندې ډېر مینو. اوس راځم د تاسو پوښتنې ته محمدي صاحب. نړۍ کې له بده مرغه داسې ټولنه نسته، داسې یو ارګان نسته، که ملګري ملتونه دي، که نړیواله محکمه ده، دوی دغه استعداد یا دغه توان نه لري چې کوم څو چا څه جنایت کړی وي هغه محکمې ته کشي. که اوس استرالیا ته راسو، دا بیل بحث ده. استرالیا کې عدلیه چې ده لږ نسبتا خپله خپلواکي لري، هلته کولی سي افغانان یا نور د حقوق بشر ټولنې وړاندې سي، دا دغه څو کسانو چې شهیدان سوي دي دوی د حقوقو غوښتنه وکړي. خو دا نسو کولی. که موږ هم وغواړو چې اول خو باید موږ په رسمیت باید پیژندل شوي چې په نړیواله ټولنه کې موږ ځای ولرو، سفارتونه ولرو، په ملګرو ملتونو کې خپل چوکۍ ولرو، چې بیا موږ مثلا د حق محکمې ته ورځو، نړیوالې محکمې ته، هلته خپله دعوه کوو. خو په هغه صورت کې هم بیا باید موږ دغې محکمې په اصطلاح د انګلیسانو جوریسډکشن باید ومنو، د هغوی هغه امر باید موږ ومنو چې کومه فیصله کوي، چې کله هغوی کومه پرېکړه کوي باید موږ د افغانستان او استرالیا باید هغه ومني. په هغه صورت کې بیا هغوی پرېکړه کولی سي. خو بیا هم له بده مرغه چې یو مملکت یې ونه مني بله یې نسي کولی. اوس اړتیا داسې یو ارګان ته شته. بالکل تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه چې داسې یو ارګان باید وي چې په نړۍ کې دا رقم جنایتونه کیږي د هغې پلټنه وکړي او هغه څوک چې مسؤل ده هغه ته جزا ورکړي. خو له بده مرغه اوس داسې شی نسته، خو آینده کې باید په دې باندې کار وسي. اوس موږ ګورو هر څه د امریکې په لاس کې دي، هر څه چې امریکا غواړي هماغه کوي، او د اسلامي هیوادونه هم چې موږ د اسلام نه خبره وکړه، د اسلامي هیوادونو خبره اسلام. نو له دې وضعیت څخه باید افغانان څه درس واخلي، یا په ټوله کې مسلمه امت چې هر څه د امریکا په لاس کې د هر ته جنګي جنایت چیرې نه څېړل کیږي؟ په خیر اوسې محمدي صاحب، اول موږ خپل افغانان باید له دې نه درس واخلو
ځکه چې موږ خو دا ګاونډ کې هم اسلامي هیوادونه دي، پاکستان هم اسلامي هیواد ده، عرب هم اسلامي هیوادونه دي. اوس عربو ته چې ورځي که په اروپایي او امریکایي پاسپورټونه د سره په ډېر احترام او قدر ورننوځي، قدر عزت ډېر زیات ده، او که افغاني پاسپورټ د سره یا نور د اسلامي هیوادونو پاسپورټونه د سره ډېرې سختې پلټنې سره کوي، ډېر اول خو ویزا نه درکوي. نو دا ستونزه په دغو اسلامي هیوادو کې ده. دغه د اسلامي سازمان هم چې دغه هم بې غاښه ده. موږ باید څه وکړو؟ اول موږ خپل ځان باید را جوړ کړو، خپل هیواد باید را جوړ کړو، خپل خلک را خپل کړو، پردي نه کړو، بیا دا نوم ورنه کړو چې دا بهر میشته دی، دا پښتون ده، دا تاجک ده، دا ازبک ده. نه، موږ ټول یو افغانان یو الحمدلله. موږ ټول په خپل هیواد باندې مین یو. که څوک پخوا په یو خواته اوس بل خواته دي، نه، دا قصې اوس باید پرېږدو. اوس موږ دې حالت ته رسېدلي یو. 45 کاله موږ جګړه کړې ده، په بېلابېلو نومونو سره جنګېدلي یو. دغه مجاهدین چې دلته راغله ټول مجاهدین وو. بیا په دې حساب د تنظیمونو کوم ښار کې چې نیم کاله ځینې شیان جوړو، په خپل منځ کې ووهل او دغه هم ویجاړ کړه. دا شیان باید اوس پرېږدو. موږ باید اوس افغانان سو، د افغانستان د افغان بیرغ لاندې د افغانستان له چتر لاندې راټول سو او د خپل هیواد دپاره کار وکړو. ټول په ګډه باندې کار وکړو. د موږ متخصصین چې هر چېرته دي په ډېر شوق و ذوق سره خپل هیواد ته راځي. یو بله خبره ډېره مهمه دا ده چې څوک چې وطن نه څومره لرې کېږي همغه مینه پیدا کېږي. زه خو دا بهرمېشته هیوادونو ته ځم، نورو هیوادو ته نور افغانان سره هم خبرې کوم چې دوی کومه مینه خپل هیواد سره لري، کومره چې دوی ځورېږي. هغه څوک چې ځینې مریضان سوي دي چې هغه ګډې وډې خبرې کوي، چې خپله موږ ورته ګورو بیخي ګډ وډ لګیا دي ځکه وطن نه لرې دي. نو هغه هم باید خپل هیواد ته راسي او کله راتلی سي چې موږ هلته زمینه ورته مساعده کړو. مثلا زه یم، زما کورنۍ ده، زموږ ماشومان دي، زه به مې ماشومان دلته څرنګه راولم؟ که هغه اووم اتم صنف کې دي، دا خو بیا نسي راتلی. کور دی، بیا درته راځم. حنفي صاحب، بله مسله د غرامت مسله ده. په افغانستان کې د اروزګان څخه زموږ راپور و، هغه کورنۍ چې د دغې استرالیوي رابرټ میټ په مسله کې متضرره دي، هغوی د غرامت غوښتنه کوي. دغه مسله څنګه موږ تر منزله رسولی شو؟ د ټولو نه اساسي او بنیادي کار لکه څنګه چې محمد صاحب ویل او افغان صاحب ویل، دا تاریخ چې موږ تاسې مطالعه کړو او یا د اوسنیو حالاتو ته موږ وګورو، په نړیوالو سټیجونو باندې چې نړیوال د چا سره خبره کوي یا یو ملک چې د بل ملک سره تعامل کوي، نو تعامل دا نن سبا دا د یو قوم او د یو ولس په قوت بنا دی. که ته په یو ټولنه کې یو کمزوره انسان اوسېږې، د هر لحاظه، هم د مادي لحاظه، هم د فکري لحاظه، هم د تعلیمي لحاظه، یعنی په داسې یو انداز وي چې که ته په یو نړیوال سټیج درېږې او خبره کوي او دا ناس خلک په خپلو زړونو کې ستا په ودرېدو باندې د خپل ځان سره یو شرم محسوسوي چې دا څوک ولاړ دی او موږ ته څه شی وایي، نو خبره دې څوک نه اوري. خو که چېرته یو د چا د یو ملک په نمایندګۍ باندې او په استازولۍ باندې د هغوی معیارونه برابر وي، فکري معیار یې او دغه رنګې چې دی دنیاوال ورسره په داسې یو انداز ورته ګوري چې دا زما سیال دی او زما سره برابر دی، او که زما سره برابر نه وي نو څه ناڅه زما په اندازه دی، نو نړیوال در سره خبرې هم کوي او د احترام په نظر هم درته ګوري. نن سبا د نړۍ په کچه باندې د تاریخ ته چې وګورو حالات داسې دي ګر چې خلک به نومونه نور یادوي، خو خبره د زور غږیږي. که زور دې پوره و، زموږ د ساده پښتنو په اصطلاح باندې ملا دې ډکه وه، خلک دې خبر هم اوري، د احترام په نظر هم درته ګوري، غرامت هم درکوي، درته توان هم درکوي. والله چې نور خو پرېږده انسانان دی، تاریخ د دې شاهد دی چې په وطن کې دی د یو چا د لاسه یو حیوان هم قتل شوی وي یا یوه تیږه دې بې ځایه شوي وي، خو چې ستا قوت برابر وي نو د خپلې تیږې پوښتنې هم کوی شي، د حیوان پوښتنه هم کوی شي. زما فکر دا دی مسلمانان او خاص کار بیا افغاني ټولنه په کار دا ده چې خپل نړیوال معیارونه برابر کړي. کله چې زموږ نړیوال معیارونه برابر شول نو بیا به داسې ورځ نه وي چې موږ د خلکو پسې منډه ووهو چې تاسو راشئ موږ سره خبرې وکوئ. خلک به موږ ته سوالونه کوي او موږ لکه دغه تیر ناسته زموږه په دوحه کې، نو د افغانانو غوښتنه که یو څه وه، خو لیکن ډېر باعث تاسو ولیدل چې په دې باندې امریکایان باعث وو، خبرو ته زمینه جوړول او ملکونو ته سوالونه کول او غیر مستقیم او مستقیم دې ته کېناستل چې د افغانانو سره خبرې وکړي. ولې؟ خو مسله د زور وه او د قوت وه، افغانانو کې دا شهامت دوی لیده. خو که موږ دې معیار ته راورسېږو چې موږ هر اړخیزې خودکفایي ولرو د هر لحاظه
او موږ د نظام نه هم دا غوښتنه ده او د ټول ولس د نظام نه دا غوښتنه ده چې باید د دنیا د ژوند د برابرولو چې څومره چارې دي د هرې چارې ته دوی په پوره طریقه باندې سوچ هم وکړي دې ته رسیدګي هم وکړي زمینه هم جوړه کړي زموږ ځوانانو ته زمینه جوړه کړي ولس ته زموږ زمینه جوړه کړي او دغه رنګې چې دی بهر دوستانو ته زموږ زمینه جوړه کړي افغانانو ته داسې یو زمینه جوړه کړي لکه څنګه چې جوړه ده او نور هم دوی په دې باندې کار وکړي چې یو سړی خپل کور ته راشي چې دغه دی زه راغلم زه د خپل کور ته راځم او په ډاډه راشي نو نړیوال به ډېر ښه تعامل راسره وکړي. مننه حنفي صاحب بیا درته راځم. حماد صاحب څنګه کېدلی شي چې افغانان داسې یو حالت ته ورسېږي چې وینې قیمت پیدا کړي او هېڅوک بیا ورته په برګو سترګو ونه ګوري؟ دا ډېر ښه سوال هم دی او ډېر لوی ارمان هم دی محمد عیسی محترم خو حل یې ډېر اسانه دی. هغه دا دی چې موږ فقط دوه کارونه وکړو. اول دا وکړو چې عزت په اسلام کې ولټوو لکه مخکې چې ما د عمر رضی الله عنه مقوله ویله او دین ته رجوع وکړو الله تعالی ته رجوع وکړو هغه دین چې الله تعالی له انسانانو څخه غواړي هغه تقوا چې صحابه کرامو درلودله هغه تقوا چې زموږ اسلافو درلودله په شخصي ژوند او په اجتماعي ژوند کې دا یو او په عام حالاتو کې په سیاسي ډګر کې یا په ټولنیز ډګر کې چې سړی وایي من حیث نظامداري موږ د علم قدر وکړو. محمد صاحب دا دنیا په علم آباده ده او تر څو چې موږ د علم قدر ونه کړو موږ په دنیا کې د عزت ژوند نشو کولی. ګورې دنیا د اسبابو کور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم په څو محدودو وختونو کې ماوراء الاسباب مرسته راغلی ده کنی نور هر څه په اسبابو الله تعالی ورته ویلي و چې واعدوا لهم ما استطعتم لکه تاسو چې اشاره درلودله د دنیا اسباب استفاده که بیا به ته حاکمیت کوي اسباب استفاده که ته به بیا په دنیا کې د عزت ژوند تیروي. موږ باید د علم قدر وکړو. نن ما یو د پزشکان یو وینا واورېدله ډېر راته جالبه وه د ایران د رئیس جمهور ده وویل وایي که زموږ پوهنتونونه نه وای نو زموږ توغندي به نه وو که زموږ پوهنتونونه او زموږ د ټکنالوژۍ پوهنځي خاص کر نه وای نو نن به موږ امریکا ته مخامخ په سترګو کې ګوتې نه ورننویستلې. موږ باید د خپلو پوهنتون او د خپلو پوهنتون د استادانو مننه کوو چې دوی په تیر 40 کلونو کې یا 50 څخه کم 50 کلونو کې ایران ته داسې څه په لاس ورکړل چې د ټولې امریکا زور نه پرې رسیږي. موږ باید د خپلو پوهنتونونو قدر وکړو. یو طرف ته د دیني علم قدر وکړو چې تقوا ورسره تړلې ده دینداري ورسره تړلې بل طرف ته د عصري علومو قدر وکړو تر څو پورې چې موږ د دنیا اسباب ښه استفاده کړو. د دنیا اسباب چې استفاده کړل بیا به موږ په دنیا کې د عزت ژوند هم ولرو څوک به راته برګ نشي کتلی. په تیر وخت کې هم چې موږ څه کړي دي موږ دغه دواړه شیان پاللي دي لیکن یو طرف چې زموږ ضعیفه وو یو طرف ته موږ ضعف درلوده هغه دا و چې موږ به په ډېرو لوی قربانیو یو شی ترلاسه کوو. یعنې موږ به 500 شهیدان ورکول بیا به یو ولسوالي له دښمن څخه نیوله لیکن که موږ د علم قدر کولی موږ دغه ولسوالي په 50 شهیدانو هم نیولی شوله حتی په بې شهیده هم نیولی شوله. زمونږ ګوره الله تعالی چې په قرآن کریم کې دا د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ جګړې او تعادل ټاکلی دی چې یو مسلمان به د 2 کافرانو سره جګړه کوي او نه به تښتي ترې. د دې یو معنا دا هم ده چې ستا شهیدان به هم نسبت هغوی ته 50% وي هغه باید 2 ووژل شي او ته یو ووژل شي لیکن اوس معادله دا ده چې هغوی یو وژل کېږي زه 200 او 300 وژل کېږم. دا معادله هغه وخت کې تغیرېدلی شي موږ برلاسی یو لیکن په ډېرو لوی قربانۍ باندې موږ برلاسی یو. دغه ارقام چې امریکایانو هغه کړي دي موږ دلته 2 لکه شهیدان ورکړي وو د دوی ټول مړي چې دي هغه 3000 یا 4000 دي دا ډېرې 5000 یا 10000 لیکن زما او ستا شهیدان 2 لکه دي. آیا دا په دې دا معادله درسته ده په دنیا کې؟ شهیدانو هغه مقام په خپل ځای ده لیکن من حیث انساني خلافت چې الله تعالی موږ ته راکړی ده او موږ ته کوم لارښوونې کړي دي هغه دا وایي چې ستا شهدا باید دومره ډېر نه وي او دغه وخت کېدی شي چې موږ هم د دیني علومو قدر وکړو د تقوا او د شخصي ژوند په جوړولو کې او هم د عصري علومو قدر وکړو د ټکنالوژي او د اسبابو په جوړولو کې. افغان صاحب څه کول پکار دي؟ حل لاره څه ده؟ ښاغلی محمدي صاحب زه خو د حنفي صاحب د زور خبره تاییدوم او د حماد صاحب د علم دا دواړه ډېر مهمه دي. اوس وګورئ د غراماتو خبره من کوله که نه په نړۍ تاریخ ته که لنډ تاریخ ته وګورو عراق یې مجبوره که چې کویت ته تاوان ورکړي
همدغه نړیواله ټولنې څه رقم مجبوره کړه، ځکه چې ټول سره یو سول، امریکا یې شاته ولاړه وه او مجبوره کړه عراق نه غرامات واخیستل د کویت دپاره. خو اوس دغه توازن، سیاسي توازن نشته په دې نظام کې. خو موږ ته بیا څه پکار دي؟ موږ ته په دغو دوو برخو کې باید ډېر زیات کار وکړو. هم باید زور ترلاسه کړو، هم باید ظلم او علم ترلاسه کړو. او په عین وخت کې دغه اوس که موږ شرایطو ته ګورو، باید موږ آمادګیانې ونیسو. موږ خو عملا ګورو چې چېرته موږ کومه برخه کې زور ته اړتیا لرو، هغه برخه کې باید ډېر کار وکړو. د ساینس او ټکنالوژي برخه کې موږ ډېره سخته اړتیا لرو، په دې کې باید ډېر زیات کار وسي. او موږ بعضې علما کرام چې بهر میشت دي، موږ سره 2000 نفر سب دي چې ډېری پکې ډاکټراوې لري، دغو سره باید موږ د تماس کمیسیون اړیکه ونیسي چې دا په وطن په درس خوري. صحیح ده، دا سیاسون دې راوستل سي، خو اصلي دغه د ډاکټراو خاوندان دې راوستل سي، دا د علم خاوندان دي، دا ساینس پوهان دې راوستل سي هېواد ته، چې هېواد ورته اړتیا لري او هغوی هم په خوشحالۍ سره راځي. او بل دغه یوه ستونزه چې وړوکې دلته دا موجوده ده، دا د نجونو لپاره هم ښوونځیو دروازې دې هم پرانیستل سي، چې دا موږ بهر میشت یو مجبور یو که هلته د خپلو اولادونو لپاره بند پاتې یو، چې ځکه هغه درسونه وایي په ایجاب کې وایي ډېر ښه په نظم سره، په اسلامي عقیدې سره، مدرسه هم وایي او مکاتبو ته هم ځي، بیا یو کته کوي بېرته یې راوچتوو. دا بېرته خپل وطن ته راسي، خپل وطن کې وایي که نه زموږ آینده نسلونه، دا د موږ 10 میلیونو آینده نسلونه به کوم خواته روان وي. دا نظام په دې برخه کې هم مسؤلیت لري. دغه اسانتیاوې باید رامنځته کړي تر څو دا موږ رسېدلي چې 20-30 کاله مو ورباندې کار کړی ده، زده کړې مو ورباندې کړي دي، دې افغانستان ورباندې مصرف کړی ده، او دوی بیرون پراته دي، څوک ټاکسي چلوي او څوک نورو خاشه کارو باندې بوخت دي. دا راوغواړه، د تماس کمیسیون یو بله برخه جوړه کړه، دا ټول راوغواړه، دلته یې په کار کړه، کار ورکړه، په خوشحالۍ ټول کار کوي. همدغه چې موږ کله ټول راټول سو، په یو ذهن باندې سو او اسلام نه خوښ سو، افغان منکر نه ده، ټول خوشحاله دي. حتی موږ ته په بهر کې پاکستانیان، بنګلادیشان، هندیان وایي چې کله به افغانستان داسې زمینه مساعده کړي چې موږ خپلو کورنیو سره لاړ شو، افغانستان کې ژوند وکړو، موږ غواړو د اسلام له بیرغ لاندې ژوند وکړو. دغه کار باید موږ وکړو. حتی موږ باید داسې مثال وړاندې کړو نړۍ ته چې دا نور ګاونډي هېوادونه موږ ته وګوري، دوی خپله راتاو سي همدغه اسلام هلته هم دوی خپل هېوادو کې نافظ کړي. موږ باید هغه کړنې اصلا ونه کړو چې خلک اسلام نه متنفر سي یا فاصله واخلي. دا اوس هر څه زموږ لاس کې دي. ټوله نړۍ، اسلامي نړۍ افغانستان ته ګوري، ټول افغانستان ته سترګې په لار دي چې افغانستان اوس کوم خواته ځي. آیا دوی دغه نیمه برخه د ولس بې زده کړې پرېږدي او که دوی ته هم اجازه ورکوي، د کار اجازه ورکوي، زمینه ورته مساعدوي، نو دغه شیان دي ځینې موږ نیمګړتیاوې دا هم باید پوره کړو. نړۍ سره باید تعامل وکړو. خپل سفارتونه باید خپل لاسته راوړو ولې پردیو سره دي، باید ورسره وغږېږو. دا ایران ولې موږ په رسمیت نه پېژني، موږ ورسره دوستي ده، د امریکې سره دښمني ده، دی باید ورسره وغږېږو چې ایران ولې ته موږ په رسمیت نه پېژني. باید د موږ بهرنیو چارو وزارت هم لږ زیات کار ته اړتیا لري چې باید لاس په کار سي او خپله ورسي، ورسره وغږېږي. که خپله نه سي غږېدی، د نور افغانانو نه ګټه پورته کړي تر څو افغانستان په رسمیت وپېژني، د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل سي او دا وړې ستونزې چې پاتې دي دا هم حل سي. مننه. کوربت حنفي صاحب، څه باید وکړو؟ زما په فکر باندې 2 یا 3 خبرې ډېرې مهمې چې د شرایطو د حالاتو مطابق موږ ورته وړتیا لرو او اړتیا ورته لرو. یو د دنیا نه ګټه اخیستل. د دنیا نه ګټه اخیستل دا شرعاً منع نه دي. د تعالی قرآن کریم کې فرمایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دا ځمکه کې چې څه شی دي دا رب العالمین ټول زموږ او ستاسو د منفعت لپاره پیدا کړي دي. چې هر کله د ځمکې ټول شیان زموږ او ستاسو د منفعت لپاره پیدا دي، موږ باید په ځان کې دا وړتیا پیدا کړو چې د دنیا نه دا منفعت سره کم واخلو، دا ګټه د دنیا نه سره کم واخلو، په کم اړخ یې واخلو. نو دا مهم ټکي دي لکه څنګه چې دوستانو ورته ویلي، او دې ته ډېر اسبابو ته ضرورت دی او بنیادي او اساسي سبب د هغې تعلیم دی. باید په دې باندې پوه شو چې دنیا موږ سره کم وکاروو. کفار لګیا دي دا کار کوي او هغوی د دنیا نه ګټه اخلي. دغلته چې زموږ په دې ملک کې پراته وو، خو د همدې ځای نه هغه قیمتي شیان دوی خپلو ملکونو ته ویوړل او نن لګیا دي د خپله ټکنالوژۍ کې چې دی استخدام کړي دي. زموږ او ستاسو خاوره وه، زموږ او ستاسو د مځکې او زموږ او ستاسو د جغرافیې حصې وې، نن زموږ په خلاف باندې استعمالېږي. نو دا وړتیا باید موږ او تاسې په خپلو ځانونو کې پیدا کړو چې د دنیا نه ګټه په څه طریقه واخلو. بنیادي سبب د هغې لپاره تعلیم. دویم اساسي او بنیادي ټکی هغه دا ده چې زموږ او ستاسو نظام په اعلی او په غټه کچه باندې ملت سازي وکړي. ملت سازۍ ته په فعلي شرایطو کې موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ډېر زیات ضرورت لرو. که څوک دلته عقدې لري دي یو بل سره، شخړې په دې وطن کې تېرې شوي دي، طبعا داسې یو څوک به وي د قومي لحاظه، د تنظیمي لحاظه مشکلات دلته د خلکو په منځ کې پېښ شوي دي. نو زه وایم چې دا ټول راواخلي
او دا په یوه کنده کې واچوي او خاورې ورباندې راواړئ او بیا ورباندې د پاسه ومخیږي چې بالکل د دغه شي هغه اثر ختم شي، یو نوی فکر دی ولس ته ورکړی شي او دا ولس د یوې نوې مفکورې خاوندان شي او په یو دسترخوان باندې راغونډ شي. ملت سازي ته ډېر زیات ضرورت دی. پکار دا ده چې د ملت غږ واورېدلی شي په هر بخش کې او هغې ته رسیدګي وشي د وخت د حالاتو د وس مطابق. دا دوه. او دریم چې موږ او تاسو ډېر نن سبا ورته اړتیا لرو، ضرورت ورته لرو، نو هغه د اسلامي مسیر تعقیب دی. لکه څنګه چې مخکې حماد صاحب ویلی، تاسو فکر وکئ دا کفار چې نن لګیا دي زموږ په خلاف باندې چې کوم شی کوي، تاسو د الله په ذات یقین وکئ چې تاریخ زموږ مخې ته پروت دی او کوم شیان چې مسلمانانو د دوی سره کړي دي په طول د تاریخ کې نن بیرته لګیا دي هغه په موږ تطبیقوي. لکه یو بېلګه زه درته ووایم په لنډو ټکو کې د بدر د غزوې بنیادي سبب څه شی وه؟ خو یو اقتصادي محاصره وه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لوري د کفارو او د قریشو. اقدام اول همغه و، بنیادي شی ګوره اقتصادي محاصره وه. جنګ ته دوی نه و تللي او نه د جنګ په اراده باندې تللي، خو دا فکر و چې اقتصادي محاصره راشي. نن کفار لګیا دي په اسلامي ملکونو باندې اقتصادي محاصره راولي، خو چې اقتصاد د خپو وغورځېده خو ته دا وړتیا نه لرې چې د دښمن مقابله کور جواد د باز تر نو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کورما باد چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.